سلامونه وخت بخیر افغان میډیا چینل کې د نن و مهمو خبرونو څخه راغلاست. زه یوسف خان مصری یم. په پاکستان کې د روسیې نامنۍ او بد امنیتي وضعیت وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي امر وکړ چې نور باید په اسلام آباد کې افغان کډوال پرې نه ښودل شي او د هویت ثابتېدو وروسته یې فوراً خپل هیواد ته وشړي. دوی دا امر وروسته له هغې صادر کړ چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ لاریونونو کې نږدې 9 افغان کډوال ونیول شو. اوس په پاکستان کې له دې پیښې وروسته د افغان کډوالو سره زیاتي زور اخیستی او د دې هیواد په بېلابېلو ایالتونو او سیمو کې افغان کډوال نیول کېږي، ځورول کېږي او زندان ته اچول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په روان میلادي کال کې پاکستان 100 افغان کډوال د دې هیواد د حکومت له لوري نیول شوي او بندیان شوي دي. یا د اداره په یو راپور کې همدارنګه زیاتوي چې یوازې په 13 اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې 800 افغانان د پاکستان پولیسو نیولي او بندیان کړي دي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډسمبر له 11 وروسته چې کوم افغانان په اسلام آباد کې اوسېږي له پولیسو باید د سلوګنې ځانګړې اجازه ترلاسه کړي. د کړنې یو شمېر نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي چې عوامي ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوړ په اسلام آباد کې د ځینو افغانانو د نیولو په اړه وویل پاکستان د افغان کډوالو نیول او ځورول معمول ګرځول او دا د شرم وړ ده چې ټول نړیوال قوانین نقضوي. د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان د یاد اقدام په ځواب کې په اعتراضي ډول په اسلام آباد کې خپل سفارت وتړه او د افغان سولې لپاره د امریکا مخکینی استازي زلمي خلیلزاد وویل پاکستان د افغان کډوالو په نیولو او ځورولو سره دا تېروتنه کوي او دوی باید له افغان کډوالو سره ښه برخورد وکړي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې په تازه نښتو کې نږدې 30 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا ناکراره قبایلي ځوله کورمه کې د اوربند د تړون تر ناکامېدو وروسته د نښتو لړۍ دوامداره ده او ډان نیوز وایي په تازه نښتو کې 12 کسان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. پرون هم یو شمېر رسنیو د 15 کسانو د وژل کېدو او ګڼ شمېر نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي وو. دا جګړې تېره اونۍ پیل شوې وې چې د 8 ورځو له تېرېدو وروسته کې نږدې 110 تنه په شهادت رسیدلي او 151 نور ټپیان شوي دي. وړ مورد د کورمې ایجنسۍ مرستیال کمشنر رسنیو ته په خبرو کې په دې مخالفتونو کې د نږدې 125 کسانو مړینه او 180 نور ژوبله تایید کړې وه. د دې سیمې د اوربند لپاره د خیبر پښتونخوا یو شمېر مخور مشران جرګه شول او د دواړو غاړو ترمنځ یې تېره چهارچه مسوله هم وکړه. خو اوس تازه یو ځل بیا د کورمې شیعګان او سنیان یو پر بل بریدونه کوي. د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر بېنظیر بوټو لور او د دې هیواد لومړۍ میرمنې آصفه بوټو زرداري په خپلو خبرو کې ویلي چې نړیوال باید پر افغان طالبانو فشار رانولي. آصفه بوټو زرداري ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په سیمه کې د ثبات لپاره پر افغان طالبانو د فشار واردولو پر ځای له دغې ډلې سره تعامل وکړي. نوموړي د العربیه ټلویزیون سره په خپله ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې پاکستان باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقوقو په تړاو له افغان طالبانو سره خبرې اترې وکړي. آصفه بوټو زرداري له افغانستان د امریکا او ناټو وتل غندلي او زیاتوي چې د بهرنیانو په وتلو سره د افغانستان وضعیت زیانمن شوی دی. په تیرو 2 میاشتو کې له ایران څخه د نږدې 100 افغان کډوالو جنازې رسول شوي دي. د نیمروز ولایت والي رسنیو ته تایید کړی ده چې په تیرو 2 میاشتو کې له ایران څخه د نیمروز له لارې د 100 تنو افغان کډوالو جنازې انتقال شوي دي. د نیمروز والي مرستیال سید سلیمان آغا بهیر رسنیو ته وویل کله کله په ورځ کې څو جنازې د نیمروز له لارې له ایران افغانستان ته انتقالیږي. په ورته وخت کې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د جبري راوستنې، ځورونې او زنداني کولو لړۍ روانه ده. دا په داسې حال کې د چې ایراني چارواکو سمو د مخکې ویلي وو چې هیواد به یې د 1403 کال تر پایه 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال خپل هیواد ته واستوي. په تیرو 2 اونیو کې په کابل کې له زورواکو څخه 155 جریبه ځمکه راګرځول شوې ده. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې ادعا کړې ده چې افغان طالبانو د کابل په شیرپور کې 155 جریبه ځمکه له ارزونې وروسته دولتي ګڼلې ده او په یادو ساحو کې ټول تاسیسات ړنګ کړي دي. په یاد اعلامیه کې راغلي دي چې په شیرپور کې دا 155 جریبه ځمکه د تخنیکي پلاوي او کابل ښاروالۍ له لوري په ګټه ارزول شوې وه چې د شخصي ملکیت ګڼلو شواهدو په نه لرلو سره رسما دولتي وګڼل شوه او د غصب کوونکو راوګرځول شوه. په شیرپور کې د پخواني حکومت جګپوړو غړو، ولسي او مشرانو جرګو غړو او یو شمېر زورواکو دولتي ځمکې لاندې کړې وې چې وروسته له 10 کالو اوس د اسلامي امارت له لوري رسما دولت ته وسپارل شوې.
په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې اسرائیل او حزب الله وسلوالې ډلې له اوربند کولو سره یو ځل بیا پر یو بل د بریدونو خبرونه رسنیز کړل. د اسرائیل پوځ پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې دوی هغه تاسیسات په نښه کړي چې حزب الله ډلې په لبنان کې د منځني واټن توغندۍ او د زیرمې لپاره کاروي. دوی اعلان کړی چې د پنجشنبې په ورځ مشکوک اهداف او د اوربند بچونکي له منځه وړي دي. که څه هم حزب الله وسلوالې ډلې د کوم برید خبر نه دی ورکړی، خو یو شمېر بهرنیو رسنیو ویلي چې دې ډلې هم په اسرائیلو توغندیز بریدونه کړي دي او د اوربند قوانین مات کړي دي. او د پای خبر دا چې د استرالیا پارلمان یو قانون تصویب کړ چې لمخې به نور له 14 کلنې وړاندې پیغلې او ځوانان ټولنیزې رسنۍ نشي کارولی. دا قانون به فیسبوک، ټیک ټاک، سنیپ چاټ، یوټیوب، انسټاګرام، ایکس او ریډیټ ته د 14 کلنې ښکته ماشومانو لاسرسی محدود کړي. یاد پارلمان دغه رازګواښ کړی که کومه ټولنیزه رسنۍ په سیستماتیک ډول د دې قانون په رعایتولو کې پاتې راغله 33 میلیونه ډالر جریمه به ورکوي. د یاد قانون تصویب د ډیری خلکو له نیوکو سره هم مخ شو او ځینې په دې اند دي چې د نړیوالو تجربو له مخې دا ډول قوانین ماشومان د ټولنیزو رسنیو له کارونې نشي راګرځولی. له ملتیا مو نړۍ مننه. ویډیو له خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.